ښه راغلاست او په دې هیله چې تاسې زموږ مخکنۍ ویډیوګانې کتلې وي د تریپل سی چایلډ کیر سنټرز یا پخواني چایلډ فرندلي سپیسز اړوند معلوماتي او تدریسي ویډیوګانو په لړ کې نن د تریپل سی یا د سی اف اس پر بینیفټس پر ګټو یا فایدو باندې خبرې کوو. د ماشومانو د ملاتړ مرکزونه یا د ماشومانو دوستانه فضا یا چې نن سبا تریپل سی ورته وایي د دې ګټې د ماشومانو دپاره څه دي. راځو د دې څو مهمې ګټې چې پر یو سکرین باندې ما سره راټولې کړي دي غواړم هغه تاسې تشریح کړم. تریپل سی یا سی اف اس اولین شی چې دی هغه دا دی چې د ماشومانو په احساساتي او رواني روغتیا او ودې جوړښت او سمونه کې خورا مهم رول لري، ځکه چې په دې مراکزو کې ماشومان د خوندیتوب احساس کوي، د ارامتیا احساس کوي او داسې احساس کوي چې د ملاتړ لپاره څوک هلته شته. د دې مراکزو بله ګټه دا ده چې په دې مراکزو کې سایکو سوشل سپورټ یا رواني ټولنیز ملاتړ لپاره امکانات او خدمات شته. د ماشومانو سټرس، رواني فشارونه، تروما او هغه ناسمې تجربې چې تېرې کړي دي هغو په کمولو کې کومک ورسره کوي او دا پروسه چې ده د لوبو او د جوړښتي او غیر جوړښتي فعالیتونو په وسیله باندې ترسره کیږي. درېیمه ګټه دا ده چې دغه سی اف اس یا تریپل سی چې دا یو خوندي محیط دی او ماشومان د هر ډول خطر، ځورونې، ناوړه استفادې او نورو ډولونو د آزار او اذیت څخه ساتي. څلورمه ګټه چې ده هغه دا ده چې په دې ماحول کې د ماشومانو ټولنیزې ودې دپاره زمینه مساعدېږي. ماشومان یو د بل سره کار کوي، دوی هڅول کېږي چې په مختلفو ډلو او ګروپونو کې کارونه ترسره کړي، لوبې وکړي او یو د بل سره خبرې اترې وکړي، په کیسو کې برخه واخلي، د کتاب په لوستلو کې برخه واخلي، ګروپي کارونه ترسره کړي. نو دا دوی سره کومک کوي تر څو هغه خپل ټولنیز مهارتونه چې دی هغه قوي کړي. بله ګټه چې ده پنځمه هغه دا ده چې په دې مراکزو کې د زده کړې دپاره موقع مساعد ده. که څه هم په تریپل سی یا سی اف اس کې د رسمي زده کړو اجازه نشته، بلکې غیر رسمي زده کړو دپاره ډېر امکانات شته او په دې تریپل سیانو کې ماشومان کولی شي چې د تعلیم په اړه باندې یا د زده کړو په برخه کې ډېر څه زده کړي او ترڅنګ نورې هغې زده کړې ترسره کړي چې هغوی د دوی د په اصطلاح باندې روحي، احساساتي او دماغي ودې او پرمختګ او زده کړو په پروسه کې خورا مهم رول لوبوي. او بله ګټه چې ده هغه دا ده چې په عاجلو حالاتو کې ماشومان چې دي په دغو مراکزو کې د جوړښتي فعالیتونو په وسیله باندې دوی کولی شي چې د هغو څخه ډېرې زیاتې مفیدې فایدې او ګټې ترلاسه کړي او د دوی هغه بحراني حالات تجربه چې د هغه تر شا پرېږدي او خپل هغه اولني حالت د تګ په پروسه کې رغنده رول ولري. او بل دا دی چې په دې مراکزو کې چې دی د ماشومانو دپاره یو ټول شموله ګډون حق شته. ټول ماشومان کولی شي په دې کې برخه واخلي. ټول ماشومان په ډاډمن شکل باندې راځي په مختلفو فعالیتونو کې برخه اخلي بې له دې چې خدای نخواسته دوی سره تبعیض وسي د ژبې، قوم، سمت، منطقې او نورو پر اساس باندې. نو پر سکرین باندې تاسې کوم شیان وینئ دا ټول د چایلډ فرندلي سپیسز یا تریپل سیز فایدې او ګټې دي. او یوه بله ګټه چې هغه دلته په دې سکرین باندې تاسې نه وینئ هغه دا ده چې د دې مراکزو د لارې څخه ماشومانو ته څو ګونې خدمات وړاندې کېدلی شي چې دا یوه بله ګټه ده چې دی علاوه پر دې باندې چې دلته رواني احساساتي ملاتړ ترلاسه کوي، زده کړه کوي او مختلف ټولنیزو فعالیتونو کې برخه اخلي. ترڅنګ یې دا دی که چیرې دوی نور خدمات ته اړتیا ولري د تریپل سی د مخته وړونکو په وسیله باندې هغوی د نورو خدمات سره وصلېږي او هغه خدمات ترلاسه کوي چې دا د تریپل سیانو بله ګټه ده. ډېره زیاته مننه. ښې چارې د بلې ویډیو پورې د خدای په امان.